سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو، نن یو ځل بیا په لنکا پریمیر لیګ کې 3 افغان لوبغاړي ولوبېدل: نور احمد لکړوال، نجیب الله زدران او نوین الحق. نوین الحق نن یو ځل بیا د تېرې ورځې په پرتله د خپلې لوبډلې په ګټه ډېر خوندور په زړه پورې بالینګ ترسره کړ. د لوبې په 20 اوور کې او خپل په 4 اوور کې ډېر خوندور بالینګ ترسره کړي. د لوبې په 20 اوور کې یوازې 15 منډې ورکړې. 2 مهم بیټسمینان یې وسوځول چې هغو دواړو بیټسمینانو 50 څیزې ترسره کړې وې. یو کوسال منډیس او یو اسد شفق چې پاکستاني لوبغاړي و ډېر په زړه پورې لوبه یې ترسره کړې وه، خو د نوین الحق لخوا دواړه خوټ شول. لنکا لیګ کې د نجیب الله زدران لوبډلې د نور احمد لوبډلې ته ماته ورکړه. د لنکا شلاوریزه لیګ په لړ کې په نننۍ لوبه کې نجیب الله زدران په 8 توپونو باندې 14 ناسوځېدلې منډې وکړې. بلخوا نور احمد لکړوال هم په 8 توپونو باندې 20 منډې وکړې او په 4 اورونو کې 26 منډې ورکړلې، کومه وکټ یې نه واخیستل. لوبه د نجیب الله زدران لوبډلې وګټل. په دویمه لوبه کې نوین الحق د خپلې لوبډلې په ګټه نن یو ځل بیا ډېر خوندور په زړه پورې بالینګ ترسره کړي. نوین الحق په پرونۍ لوبه کې هم ډېر ځلېدلی و، ډېر زبردسته بالینګ یې د خپلې لوبډلې په ګټه ترسره کړی و. نن یو ځل بیا د خپلې لوبډلې په ګټه ډېر زبردسته په زړه پورې بالینګ ترسره کړه. نوین الحق دی چې په هر میدان په هر لیګ کې ځلیږي. په دې هیله چې په راتلونکي کې هم د افغانستان لپاره په 50 اوریزه او 40 اوریزه دواړو فارمټونو کې ولوبېږي، ځکه چې نوین الحق د دې وړتیا لري چې په دواړو فارمټونو کې ولوبېږي. نوین الحق نن د لوبې په وروستي اوور کې د خپلې لوبډلې دپاره ډېر ښایسته بالینګ ترسره کړي. په وروستي 20 اوور کې یوازې 15 منډې ورکړې، 2 مهمې وکټې واخیستلې چې دواړه سیټ بیټسمینان وه. یو پاکستانی اسد شفیق چې په 50 منډې باندې اوټ کړي، دویم کوسال منډیس چې په 2 منډو باندې اوټ کړي. یعنې په 20 اوور کې 15 منډې ورکول د هر لوبغاړي کار نه دی. نوین الحق د دې وړتیا لري چې په هر وخت کې د خپل هدف څخه دفاع وکړي او لوبغاړو ته اجازه ورنه کړي چې په ده باندې 6 او 4 ووهي. نو په دې هیله چې په راتلونکي کې نوین الحق د افغانستان لپاره هم ښه ولوبېږي او په دواړو فارمټونو کې ولوبېږي. بلخوا په ذوالحق فاروقي د استرالیا په بیګ باش لیګ کې د خپلې لوبډلې دپاره په مهم وخت کې ډېر ښایسته زبردسته بالینګ ترسره کړي. نوموړي نن په 4 اورونو کې 20 منډې ورکړې، 2 مهمې وکټې واخیستلې چې د خپلې لوبډلې په ګټه یې خوندور په زړه پورې بالینګ ترسره کړ. دا د په ذوالحق فاروقي لومړنۍ لوبه په بیګ باش لیګ کې وه، ځکه چې تر اوسه پورې د افغانستان لخوا څه فاسټ بالر په بیګ باش لیګ کې نه و اخیستل سوی. په ذوالحق فاروقي لومړی لوبغاړی دی چې د افغانستان د خوا څخه په بیګ باش لیګ کې اخیستل کیږي. نو په دې هیله چې په راتلونکو لوبو کې هم وځلیږي. که مو دا ویډیو خوښه سوي درسره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.